کله یو مؤمن مسلمان یو مؤمن خور د الله تبارک وتعالى په دربار کې خپل لاسونه پورته کې د دعا په وخت کې او په اسم اعظم باندې دعا وکړي، یعنی د الله جل جلاله څخه یو څه وغواړي د اسم اعظم په برکت باندې، نو الله تبارک وتعالى به د دغه مؤمن مسلمان د دغه مؤمن خور دعا قبول کړي او الله جل جلاله به د دعا نه کړي. په یو روایت کې راځي د اسماء بنت یزید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قال اسم الله الاعظم في هاتين الآياتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایل چې اسم اعظم یعنی د الله تبارک وتعالى لوی نوم، هغه د برکت نوم چې اسم اعظم ورته ویل کیږي، هغه په دغه دوه آیاتو کې دی د قرآن عظیم شان د سورة بقره 133 نمبر آیات دی وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، او د سورة آل عمران اول دویم نمبر آیاتونه دی الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. کله چې یو مؤمن مسلمان دغه آیاتونه په خپل دعا کې ووایي او د الله جل جلاله څخه هر څه وغواړي، یو شرعي حاجت وي، نو الله تبارک وتعالی به دعا قبول کړي، ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په دغه دوه آیاتو کې اسم اعظم شریف پروت دی، یعنی د الله تبارک وتعالی هغه نوم په دغه آیاتو کې دی چې د هغه نوم په برکت باندې چې د الله جل جلاله څخه یو مؤمن مسلمان هر څه وغواړي د خیر روا، الله تبارک وتعالی به هغه ورنصیب کړي او وربکي. نو څونه اسانه ذکر دی او څونه اسانه آیاتونه دي، د هر مؤمن مسلمان د پاره لازمه ده چې دغه آیاتونه زده کړي، د دعا په وخت کې دغه آیاتونه ووایي. دغه رقم رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سیدنا یونس علیه السلام ذنون یونس علیه السلام دعا مشولې ده چې کله مؤمن مسلمان په خپل دعا کې دا کلمات وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله تبارک وتعالی به د مؤمن دغه دعا قبول کړي. کچيري سړی اجتماعي دعا کوي نو د امام او د مولا د پاره مناسبه ده چې د جمع صيغه وایي لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. او کچیر یو انسان تنها دعا کوي نو دغه کلمات د رقم وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لم يدع بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له، نسته یو مؤمن مسلمان چې د دعا په وخت کې دغه کلمات وای د حضرت یونس علیه السلام دعا وای، الله تبارک وتعالی به د دعا قبول کړي. او دغه رقم رسول کریم صلی الله علیه وسلم مشترا وشول چې د الله تبارک وتعالی لوی نوم د برکت نوم اسم اعظم په دغه دوه آیاتو کې دی اسم الله الاعظم في هاتين الآياتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله تبارک وتعالی دې مشته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تبارک وتعالی دې زموږ دعاوې د ټول امت اسلامي لپاره قبول مقبول کړي. د حدیث شریف روایت ابو داود ابن ماجه ترمذی دروسرو کړی دی، د دواړو احادیث روایتونه دغه کتابو کړی دي.